په مخکې ویډیو کې موږ او تاسې د شکلونو د انتقال د مفهوم په هکله باندې لږ څه بحث او خبرې وکړې، دا چې څرنګه کولی شو یو شکل له یو ځای څخه بل ځای ته یوسو. د بېلګې په توګه که چیرې دا شکل په پام کې ونیسو، کولی شو ښي اړخ ته یې بوځو، کولی شو ښکته یې راولو، او یا کولی شو چې د ایکس او وای پر محورونو باندې بل هر ځای ته انتقال کړو. یا دا چې موږ او تاسې کولی شو همدا شکل د یوې ځانګړي ټکي پر محور باندې راوڅرخوو، کولی شو چپ اړخ ته یې وڅرخوو، یا کولی شو چې ښي اړخ ته یې راوڅرخوو. او یا بل دا چې موږ او تاسې کولی شو د یوه خط پر نسبت باندې همدې شکل ته متناظر یو بل شکل رسم کړو، چې دا هم یو ډول انتقال دی. تر دې ځایه پورې دا انتقال د ثابت انتقال په نامه باندې یادېږي، په دې معنی چې د شکل په ابعادو کې کوم بدلون نه راځي. خو موږ او تاسې یو ډول بل انتقال هم لرو، هغه غیر ثابت انتقال دی، په دې معنی چې موږ او تاسې د جسم په ابعادو کې هم مداخله کوو، یعنی یا یې کوچني کوو او یا یې لویوو. د بېلګې په توګه که چیرې وغواړو همدا شکل کوچنی کړو، نو کولی شو په داسې ډول سره یې کوچنی کړو چې ابعاد یې ډېر زیات واړه شول، او یا که چیرې وغواړو لوی یې کړو تر داسې حده پورې چې له اصلي ابعادو څخه یې هم اندازه لویه شي. نو دا هم یو ډول انتقال دی، او دې ډول انتقال ته غیر ثابت انتقال ویل کیږي. په دې معنی چې موږ او تاسې د جسم ابعاد په پام کې نه نیسو. په ثابت انتقال کې موږ او تاسې یو لړ قوانین درلودل، لکه د تناظر قوانین، خو په غیر ثابت انتقال کې بیا دا ډول کوم قوانین نشته.